یو ورور دا سوال کړی دی، دا حدیث یې رالیږلی وایي دا صحیح دی که نه؟ وایي اصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. زما صحابه چې دي نو دا د ستورو په رنګ دي، په کوم یو پسې چې روان شوئ نو تاسو هدایت بیا موندلو. جواب دا دی چې دا حدیث مشکات کې راغلی دی، په رزین باندې حواله ورکړې ده، خو هلته کې علما وایي موږ نه دی موندلی، او دا خطیب بغدادي صاحب راوړی دی، الفقیه والمتفقه نوم کتاب دی په هغې کې. او د دې په سند کې چې دی نو زید العمی راوي دی، هغه کذاب دی او پلار یې ضعیف دی، نو لہذا دا روایت چې دی نو دا صحیح نه دی. دا دې دپاره بعضې شواهد هم دي خو ټول باطل دي او دا روایت ثابت نه دی. امام البانی صاحب هم دا ذکر کړی دی، وایي دا حدیث باطل، دا باطل حدیث دی، دا ثابت نه دی. د خپل طرف نه زیادت کړی و، نبی علیه السلام پرې سکوت کړی و. وایي دا بعضې الحادیانو په خپلو کتابونو کې لیکلي دي چې د سورة المؤمنون آیت نبی علیه السلام دته وفرمیل چې دا ولیکه، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. دومره آیت نو فتبارک الله احسن الخالقین پسې هغه د ځان نه ولیکه او نبی علیه السلام پې وایي بیا چوپ پاتې شه. وایي دا وایي چې بیا به ما نبی علیه السلام له وحي لیکله نو کله به مې پکې تقدیم تاخیر کولو، نبی علیه السلام ته به مې اورولو، هغه به پې چوپ پاتې کېدله. نو وایي ګوره ستاسو په قرآن کې وایي چې دی نو دې کې تحریف شوی دی. جواب دا دی چې دا واقعي ثابت نه دي، دا ټولې منګړت خبرې دي. او عبدالله بن سعد بن ابي السرح دا چې دی نو د نبی علیه السلام صحابي دی، حدیث کې دا راځي چې د اسلام راوړی او بیا مرتد شوی، دا خبره صحیح ده. البته دا خبره چې دا نبی علیه السلام له بیا وحي لیکله نو دا روایت هم نسائی کې راغلی، ابو داود کې راغلی، لیکن د دې په سند کې چې دی نو علي ابن حسین ابن واقد راوي دی. په علي ابن حسین باندې د علماو کلام دی، او د هغه په پلار چې حسین بن واقد دی په هغې باندې هم د علماو کلام دی. بعضې علماء توثیق کړی دی او ډېرو علماو پې جرحه کړې ده. نو دا کاتب وحي دا خبره په دې کې ماته کمزورې ښکاري، اگر که ډېرو علماو دغې ته حسن ویلی دی، خو لیکن کومه چې صحیح روایت دی په هغې کې داسې نه دي راغل چې کان یکتب الوحی لرسول الله. سره د دې نه چې د دې خپل زوی د عیاض هغه ثقه راوي دی، هغه دا چېرته نه دي ذکر کړ چې زما پلار به رسول الله له وحي لیکله، او دا بیا وروستو مسلمان شوی دی. فحسن اسلام و اسلام یې ډېر ښایسته و، او بیا چې دی نو په سن 25 هجرۍ کې دا عبدالله او عثمان رضی الله تعالی عنه په مصر باندې والی مقرر کړ او افریقا ټوله د فتح کړې ده، او ډېر زیات غټ غنیمتونه چې دی نو دا حاصل کړي وو چې په کیلوګانو سونه چې دی یو صحابي ته پکې میلاو شوی و. نو دا هغه او بیا چې دی نو وروستو ډېر ښکلی ژوند د تېر کړی دی او یو مشهور مجاهد او غازي دی. نو دغه خبره لږه کمزوري ده چې د به نبی علیه السلام دپاره وحي لیکله. البته که وحي لیکلی مي نو دا تغییر تبدیل والا خبره خو یقینا دروغ ده، دا خو د قرآن نه خلاف ده. الله تعالی فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن موږ نازل کړی دی او موږ به د دې حفاظت کوو. نو الله یې څنګه حفاظت وکړه چې د پیغمبر په ژوند کې په هغې کې تغییر تبدیل راغی، دا څنګه حفاظت شي؟ دغه رنګ الله تعالی فرمایي لا تحرک به لسانک لتعجل به، جبه مه چلوه پرې قرآن باندې چې تلوار پې کې. ان علینا جمعه و قرآنه، ستا په سینه کې راجمع کول، ستا په خولې باندې د دې بیان دا زموږ په ذمه باندې دی. نو الله د پیغمبر په سینه کې یو شان راجمع کړی، او بیا چې دی نو عبدالله بن ابي سرح چې دی بل شان ته یو پیغمبر پې چوپ پاتې کېږي، دا څنګه کېدی شي؟ نبی علیه السلام خو د خوب دوا یو صحابي ته وښودله، برا بن عازب ته، چې په آخر کې ورته وفرمیل چې داسې ووایه آمنت بکتابک الذي انزلت وبنبیک الذي ارسلت. بیا یې بله ورځ اوروله نو ده ورته وویلو وبنبیک الذي ارسلت وبرسولک الذي ارسلت. نبی علیه السلام ویل داسې مه وایه، وبنبیک الذي ارسلت وایه. تاسو وګورئ حدیث دی، دوا ده، په دوا کې چې دی نو وایي تا ما تا ته وبنبیک ویلی ښودلی و او تا ته وبرسولک جوړ کړی، داسې مه وایه. نو په دوا کې نبی علیه السلام موږ له دا اختیار نه راکوي او د الله په کلام کې دله اختیار ورک
نو دا خبره بالکل دروغ ده، بې دلیله ده، د ځان نه یې جوړه کړې ده. او ها دا خبرې شته دی چې زمونږ ویلی کېږي دي ټولو ته احادیث، خو بعضې پکې چې دی نو دروغجن دي، چا د ځان نه جوړ کړی او پیغمبر ته نسبت کړی. اوس یو سړی چې دی مثلا د شاتو صفت واوري او 2 نمبر شات یې ولدل او بیا ټولو شاتو خو چې دی نو دا بدي نشي ویلی. نو دغه رنګې دوی چې دی زمونږ د احادیثو بدي کله وایي، منګړت روایات پیدا کړي راجمع کړي وایي وګوره د دوی په حدیثو کې دام دی هلکه دا حدیث نه دی، دا خو ته شات که بیا پیاله اعتراض وکړه. مونږ تا ته ویلي په شاتو کې نقص نشته، مونږ تا ته دا نه دي ویلي چې یاره د چینۍ په شربت کې یا چې دی نو چا یو د ځان نه یو شی جوړ کړل او هغې ته چې دی شات وویل په دې کې نقص نشته. خو ټول عیب دی، نقصان دی. ته مونږ تا ته خالص شات وایو په هغې کې نقصان نشته. نو د الله د رسول احادیث خالص شات دی، قرآن چې دی خالص شات او شفا ده. اوس یو سړی زهر راوړي او وایي تاسو وایي چې یاره په دوایانو کې چې دی نو نقصان، نو دا خو څنګه دوایي ده، دا خو هم په بوتل کې پرته ده. جواب دا دی زهر دی راوړلی د الله بنده. نو دغه رنګې چې زمونږ پیغمبر ته د خبرو نسبت شوی یي، نو اولی پیغمبر ته سند صحیح ورسوه، بیا موږ د هغې ذمهوار یو چې یاره که په دې کې ضعف و نو موږ به د دې جواب ورکوو. دا خبره ما وکړله چې عبدالله بن سعد بن ابي السرح دا خبره صحیح ده چې اسلم ثم ارتد ثم اسلم، اسلام یې راوړی بیا مرتد شوی بیا اسلام راوړی. خو لیکن دا خبره چې دا کاتب وحی و، نو د دې په سند کې چې دی علي ابن حسین ابن واقد راوي دی او په دې باندې او د ده په پلار باندې د علماو کلام دی. بعضې علماو توثیق کړی دی او بعضې علماو چې دی نو جرح پې کړی ده، او جرح چې دی خاص کر د د زوی په باره کې جرح راجح ده، ځکه چې جرح پې کړی دی ابو حاتم یو لوی امام دی، او چای چې توثیق کړی هغه ابن حبان او حاکم دي. ابن حبان او حاکم چې دی متاخرین دي او متساهلین دي، نو د دې توثیق له اعتبار نشته. زبیر علیزی دغه روایت صحیح کړی دی، خو لیکن د هغه یوه قاعده ډېره کمزورې قاعده ده چې هغه وایي 2 متساهل امامان راجمع شي او د چا توثیق وکړي نو دا به ثقه وي. مونږ وایو چې تساهل یو ځل په حق کې ثابت شو، ټول د دنیا امامان وایي پلانکی مونږ نه پیژنو، ابن حبان راشي وایي ثقه دی، نو مونږ ته پته ولګېدله چې دا بې احتیاطي کوي. لهذا د چې کله توثیق مفسر نه یې کړی، لکه پوره راوي پیژندلی نه او هسې بس دغه رنګ یې وایي چې ثقتون دې له به اعتبار نه وي. دغه رنګ د امام حاکم توثیق له اعتبار نه وي، کله چې د توثیق بیخي مفسر نه او راوي صحیح پیژندلی نه. نو دغه رنګ د امام ترمیزي دیو متساهلین دي، د دې خبرو له اعتبار نشته. نو په دغه کې د ابو حاتم رازي خبره صحیح ده چې هغه ویلي دي چې د علي ابن حسین دا ضعیف دی، دا ثابت دی. دغه رنګې د ده په پلار باندې د علماو جرح دی، امام احمد پې جرحه کړې ده، نورو ډېرو امامانو پې جرحه کړې ده، اگر که ډېرو امامانو یې توثیق هم کړی. خو بهرحال دا خبره چې راغله چې کانا یکتب الوحی لرسول الله، نو دې خبره کې لږ کمزوري ښکاري.